درنو لیدونکو السلام علیکم. محمد جمع زم هیله لرم چې روغ جوړ او صحتمند بس. درنو لیدونکو نن ورځ غواړم چې تاسو ته فعل در وپېژنم. فعل هغه خپلواکه کلمه ده چې له درې ګونو زمانو څخه په یوه زمانه کې د یو کار کول او پېښېدل راوښیي. فعل د وینا ډېره ارزښتمنه برخه ده. بې له هغې څخه د جملې معنا نه بشپړېږي. درنو لیدونکو د فعل دنده دا ده چې یو کار به په تیر وخت کې ترسره شوی یا به اوس ترسره کېږي او یا په راتلونکي کې ترسره شي. لکه مینه ډوډۍ پخوي، جمیله جامې مینځي. مینه فاعل ده، ډوډۍ مفعول ده، پخوي فعل ده. دویم جمیله فاعل ده، جامې مفعول ده، مینځي فعل ده. درنو لیدونکو زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر راتلونکي خپرونې پورې مو په لوی رب سپارم. الله مو مل شه.